در پسپیسلی نامه سلامونه ستړي مسئ تاسو د دشال تلویزیون څخه د لنډو خبرونو لیدونکي زموږ قربانه مزلیفه کاکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ضیا احمد تګال په عمان کې د افغان سفارت د طالبانو د حکومت مدیریت لاندې د پرانیستلو اعلان کړی دی. هغه زیاته کړه چې د عمان په پلازمینه مسقط کې د افغانستان سفارت د تیرې یکشنبې له ورځې راپدې خوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تر څارنې لاندې فعالیت پیل کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان د تلې په 28مه په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې په عمان کې د افغانستان سفارت خدمت د کوربه هیواد په همکارۍ او په مسقط کې د دوی د ډیپلوماټانو د مدیریت په مرسته بیرته پیل شوی دی. د عمان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه رسمي نظر نه دی څرګنده کړی، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال د سفارت بیا پرانیستل او د خپلو خدمتونو بیا پیلول یې له عمان هیواد سره د اسلامي امارت د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره یو رغنده اقدام بللی دی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وایي له هغه راهیسې چې دی د جولای میاشتې په پای کې د ولسمشرۍ په توګه کار پیل کړی، ایران روسیې ته هیڅ راز وسلې نه دي ورکول شوي. تېره اونۍ اروپایي ټولنې او امریکا متحده ایالاتونو په ایران سخت نیوکې وکړې که روسیې ته بلاستیکي توغندۍ ورکړي د ایران پر هوایي سکتور به سخت بندیزونه ولګوي. د ښاغلي پزشکیان له خبرو داسې ښکارېدل چې غواړي له متحده ایالاتونو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د مستقیمو خبرو ور پرانیستی پرېږدي. پزشکیان هڅه کوي د عربي نړۍ خصوصا سعودي عربستان او عربي متحده ایالاتو سره خپل اړیکې پراخې کړي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان په خپل لومړني خبري کانفرانس کې کورنۍ او بهرنۍ رسنیو ته وویل چې ایران اوس له چین او روسیې سره تر ټولو زیاتې اړیکې لري. د ایران ولسمشر ټینګار وکړ چې تهران به له چین سره یو ستراتیژیک ملګری پاتې شي. د حماس د ډلې مشر یحیی سنوار د دوشنبې په ورځ سنبلی په 26مه وویل چې دغه ډله د سیمه ییزو متحدینو په ملاتړ سره د اسرائیلو پر ضد د جګړې د دوام لپاره اړینې سرچینې لري. په هغه لیک کې چې هغه د یمن حوثیانو ته لیکلی، سنوار ویلي موږ د یو اوږدې جګړې لپاره ځان چمتو کړی دی. د سنوار دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د غزې په ټران کې د اوربند د خبرو اترو د پای ته رسېدو او د سولې د ټینګښت لپاره نړیوال فشارونه زیات شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن روانه اونۍ مصر ته سفر کوي چې په غزه کې د اوربند پر هڅو خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان میتیو میلر په یو بیان کې ویلي چې د دغه سفر په ترڅ کې چې د سې شنبې څخه تر پنجشنبې پورې به دوام وکړي، بلینکن به له مصري چارواکو سره وګوري چې په غزه کې د اوربند د ترلاسه کولو لپاره د روانو هڅو په اړه خبرې وکړي چې تر څو د یرغمل شوي د خوشو کولو او په غزه کې د اوربند لپاره خبرې چټکې شي. مصر د متحده ایالاتونو او قطر سره یو ځای د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې مهم رول لوبوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یو حکم په امضا کولو د دغه هیواد د پوځي ځواکونو شمیر 2.8 میلیونو ته لوړ کړی چې 1.15 میلیونه فعال سرتیري هم پکې شامل دي. روسیې رسنیو خبر ورکړی چې ولادیمیر پوتین پرون دغه حکم صادر کړی او د روسیې حکومت ته امر وکړ چې د دغه هیواد د دفاع وزارت ته د دغه پلان د عملي کېدو لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. که دا پلان عملي شي، روسیه به د فعالو پوځیانو د شمیر له پلوه له امریکا متحده ایالاتونو څخه مخکې شي او له چین وروسته به په نړۍ کې دوهم لوی پوځ شي. د میانمار په څو ولایتونو کې د یاغي طوفان او د سختو سیلابونو له امله لږ تر لږه 214 کسان مړه شوي او شاوخوا 80 کسان لا درکه دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې اداره وایي شاید دغه شمیر نور هم لوړ شي. د دغې ادارې پرون په یو تازه راپور کې ویلي ډېرې سرچینې ښایي چې سلګونه کسان مړه شوي او ډېر نور لا درکه دي. د دغې ادارې د راپور له مخې اټکل کیږي چې دغه سیلابونو له امله 611,000 کسان اغېزمن شوي وي. په میانمار کې سیلابونه لږ تر لږه 9 سیمې او ایالتونه اغېزمن کړي دي. میانمار حکومت له نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه کړې. په هسپانیا کې د فلسطین لومړنی سفیر چې مادرید د مې په میاشت کې د فلسطین دولت په رسمیت وپیژند، خپل باورلیک د هسپانیا پاچا فلیپ شپږم ته وړاندې کړ. د هسپانیا شاهي ماڼۍ په ایکس ټولنیز شبکې کې د مادرید په شاهي ماڼۍ کې د حسنه عبدالواحد او دشال د هرکلي عکسونه خپاره کړل. عبدالواحد له 2022 کال راهیسې په مادرید کې د فلسطین د ډیپلوماټیک ماموریت مشر و او د دغه هیواد د سفیر په توګه یې دنده ترسره کوله. خو وروسته له هغه چې هسپانیا له ایرلند او ناروې سره یو ځای غزا لویدیځ
لویدیځ غاړې د یو خپلواک فلسطین دولت په توګه په رسمیت وپیژندل. هغه د رسمي سفیر لقب خپل کړ. ښاغلی عبدالواحد په یو اروپایي هیواد کې د فلسطین لومړنی رسمي سفیر دی. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله سبا چهارشنبه د سویلي افریقا کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې د 53 وریزو سیالیو لړۍ پیلوي. د افغانستان کرکټ بورډ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دی چې د افغانستان او د سویلي افریقا کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د 53 وریزو سیالیو لومړۍ لوبه سبا چهارشنبه په شارجه لوبغالي کې ترسره شي. د معلوماتو له مخې افغان لوبډلې تېره شپه ناوخته د سویلي افریقا کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې وروستي تمرینات هم ترسره کړه چې له یوې ورځې دمې وروسته په دواړو لوبډلې یو د بل پر وړاندې مخامخ شي. د یادونې وړ ده چې دا 50 وریز سیالي د افغانستان پر وخت مازدیګر 4 بجې پیلیږي. دوهمه لوبه جمعه او وروسته لوبه به د روانې میاشتې په 22 نیټه یکشنبې په ورځ ترسره شي. درنو لیدونکو دا هم د نن ورځې لاند خبرونه له ملتیا مو مننه. تر بیا ښې چارې.